د پاکستان پر مخ څپېړه دوحه کې د ملا برادر او سلام رحیمي ملاقات. د افغان ولسمشر د دفتر رئیس سلام رحیمي د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره لیدلي. دغه ناسته د سې شنبې په سهار د اپریل په 10 تر غرمې وړاندې د قطر پلازمینه دوحه کې وشوه چې نږدې 1.5 ساعت یې دوام وکړ. په قطر کې د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي خبریال ډاټ کام ته وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ ناسته د قطر د حکومت په مرسته ترسره شوه. دغه ناسته چې جزئیات یې نه دي په ډاګه شوي یو په یو ترسره شوې چې د قطر د حکومت له لوري هم څوک ورکې موجود نه وو. طالب سرچینې خبریال ویبپاڼې ته وویل چې سلام رحیمي 3 شپې په قطر کې موجود وو. د ملا عبدالغني برادر او سلام رحیمي ترمنځ دا ناسته په داسې وخت کې شوې چې د سولې د مرکچي پلاوي له مشرۍ د ښاغلي رحیمي د لرې کېدو ګنګوسې راټوکېدې. دا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو او لوړ رتبه چارواکو لومړنۍ مخامخ ناسته ده. د ملا عبدالغني برادر او سلام رحیمي ترمنځ دا ناسته د سولې د راتګ لپاره انتهایی مهمه او د پاکستان پر مخ یوه څپېړه ده. ملا برادر د طالبانو په لیکو کې یو تر ټولو مهم مشر بلل کېږي چې تر ډیره د تحریک واګې په لاس کې لري او د طالبانو په لیکو کې تر بل هر قومندان مهم دی. اټکل دی چې د طالبانو پلاوي به را روانه مشورتي لویه جرګه کې هم ګډون کوي، خو د ګډون رسمي پخلی یې لا نه دی شوی. د ولسمشر د دفتر رئیس سلام رحیمي او ملا برادر په داسې وخت کې لیدنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پیل شوي خبرې سړې شوي او امریکا هڅه کوي چې افغان حکومت مخامخ له طالبانو سره خبرو ته کښېنوي چې دا ناسته لومړنی پیل دی. تر اوسه طالبانو او افغان حکومت د دغې ناستې په تړاو رسمي معلومات نه دي خپاره کړي، خو خبریال ویبپاڼې ته ناسته طالب سرچینو تایید کړه.